په دې کې د اسلامي میاشتو حساب دا زده کول په هر مسلمان باندې فرض دي، ځکه چې د عباداتو دارومدار د اسلامي میاشتو په حساب سره دی. دیکھو د یوم عاشوری روزه نیسی نو دا هم په اسلامی حساب سره نیسی. دیکھو د شعبان د میاشتې روزی نیسی ناغم د اسلامی میاشتې په حساب سره بنیسی. دیکھو د ایام بیز د هر اسلامی میاشتې 14 14 او 15 تاریخ باندې روزه نیسی نو دام په اسلامی میاشت سره دی. د رمضان المبارک روزی کنیسی په اسلامی حساب سره دی. د شوال د میاشتې شپږ روزی کنیسی په اسلامی حساب سره دی. او دا رنګ کو د حج کوي نو هغه په اسلامی حساب سره دی. نو د مسلمانانو د عباداتو دارومدار په اسلامی میاشتو سره دی. دې وجنا اسلامی میاشتو نمونه ازده کول او په دې باندې ځان فو کول دا په هر مسلمان باندې فرض دی. بیا فرض په دوه قسم دي، یو فرض کفایي دی او دویم فرض عین دی. فرض عین دا دی چې هر انسان به په خپل ځای باندې ادا کوي، یو سړی د بل طرف نشي کولی. هر مسلمان به مونځ کوي ځکه دا په فرض دی، نو کو بل تن منځ کو نو د ذمہواری پاغه باندې نه ختمېږي، دی به ځان له منځ کوي. فرض روزه به هر یو تن ځان لنیسي، کو یو روزه ونی او بل ونی ونه د بل ذمہواری نه خلاصيږي، دې ته فرض عین ویل شي. یو فرض کفایي دی. فرض کفایي دی ته ویل شي چې په یو محله کې په یو علاقه کې سکسانی او کینو د نورو ذمہواری خلاص شو. لکه جنازه دا فرض کفایي ده، نو کو یو مړی بغیر د جنازې نه دفن شو نو دغه ټول کلیواله ګناهګار دي، کو یو تنیم جنازه ونه کړه. او کو څه کسان راله او دغه جنازه وکړله نو د نورو کسانو ذمہواری خلاصه شوه، خو ثواب د چا وشو؟ چا چې دا عمل وکړو، چا چې دا جنازه وکړه. نو دارنګې د اسلامی میاشتو حساب معلومول دا فرض کفایي دی. کو څه کسانو ته دا حساب معلوم وو نو د نورو کسانو ذمہواری څه شوله؟ خلاصه شوه. نو دا ذمہواری چا اخیستې ده؟ علماو اخیستې ده. علما دا حساب یادي او تاسو ته ښیي چې پلان کې ورځ روزه شته او په پلان کې ورځ نشته، اختر کله دی او کله نه دی. نو علماو دا حساب یاد کړی دی، نو ستاسو ذمہواری خلاصه کړې ده. نو موږ له د علماو شکر ادا کول پکار دي، د هغې احسان منل پکار دي. ورنه کو دې علماو نه یاد کړی بیا موږ ټول ګناهګارو په دې کې. ځکه د اسلامي میاشتو حساب چا له ورځي؟ هېڅ چاته نه دی معلوم، ډېرو لږو کسانو ته معلوم دی. او انګریزي حساب هر چا ته معلوم دی. جنوري، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولای دا هر سړی یادوي. کوئی سکول ویلی دی او کو نه دی ویلی. یو سړی د سکول په شام نه دی تللی نو تا ته به شروع شي جنوري فروری به درته یادوي. هلکه دا دی کوم ځای نه یاد کړي دي، تا خو سکول هم نه دی ویلی. نو که ماشومان دی او که لوی دي، تعلیم چا کړی دی او که نه دی کړی، ښځې دي او که نر دي، نو جنوري او فروری ورته ورځي. خو که ته ورته وایي د اسلامي میاشتو حساب ووایه، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، دا حساب ووایه، دا یو تن ته نه دی یاد. دا هېڅ چاله نه ورځي. نارینه ول خواړو ورځي نه او ښځې لا بیا ښې دي، هغې ته لا څه ناڅه بیا یادي، خو هغې ورله ځان له نومونه ایښي دي. اگر چې نومونه یې ورله ځان له ایښي دي خو یاد دي ورته که نه. هغې ورته اسانه حسین او سفر او لومبۍ خور او دویمه خور او دغه حساب دی د هغې. نو دغه اسلامي میاشتې هغوی خو نومونه ول هغې خپل ایښي دي. نو بیا د دې سړو نه په دې باب کې بیا دا ښځې لا ښې دي.